سلامونه ډیرو درنو او محترمو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن ورځ یو ځل بیا په ډیره مهمه موضوع خبرې کوو. ولې ځینې وختونه خپل کارونه ځنډوو او څنګه کولای شو دا عادت بدل کړو. لومړی ولې موږ کارونه ځنډوو. ځنډ یا پروکرسټینیشن یو داسې حالت دی چې کله موږ پوهیږو چې باید یو کار وکړو خو بیا هم نه یې کوو او د یو بل وخت لپاره یې پرېږدو. د ځنډولو عام دلیلونه: لومړی د ناکامۍ ویره یا fear of failure. ځینې وختونه موږ ویریږو چې که دا کار وکړو ښایي ناکام شو نو غوره بولو چې هیڅ یې ونه کړو. دوهم د هڅونې نشتوالی lack of motivation. که موږ دا ونه پوهیږو چې ولې باید یو کار وکړو یا یې اهمیت پسې کې دی نو حوصله نه پیدا کوو او هغه کار نه کوو. دریم ډیر زیات کار یا فشار overwhelming tasks. کله چې یو دنده ډیره لویه یا درنه ښکاري نو ذهن مو نه غواړي ورنږدې شو. فکر کوو چې اوس یې نشو کولی نو وروسته به یې وکړو. د ځنډ د مخنیوي لارې strategies to beat procrastination. اوس به درته یو څو مهم تخنیکونه ووایم چې کولی شي تاسو له ځنډ خلاص کړي. لومړی د 2 دقیقو قانون 2 minute rule. قاعده داسې ده که یو کار له 2 دقیقو کم وخت ونیسي همدا اوس یې وکړه. یا داسې ځان سره ووایه چې دغه کار فقط د 2 دقیقو دپاره کوم. مثال یو ایمیل ته ځواب ورکول، د کتاب د فصل لنډیز لوستل، خپل میز صفا کول یا هم یو پوسټ کول یا یو څه اپلوډول. دغه واړه کارونه که همدا اوس وکړئ ستاسې ذهن له دې سره عادت کیږي او کولی شئ بیا دغه کارونه د 20 یا 25 دقیقو لپاره هم مخته یوسئ. خو تر ټولو مهمې شروع ده. دوهم بیا د پومودورو تخنیک دی. پومودورو تخنیک وایي چې 25 دقیقې تمرکز سره کار وکړئ بیا 15 دقیقې استراحت وکړئ. دا دورې 4 ځله تکرار کړئ او بیا له 15 څخه تر 30 دقیقو پورې اوږده وقفه واخلئ. فایده: ذهني تمرکز مو لوړوي، ستړیا مو کموي، وخت مو منظموي. مثال 25 دقیقې د ریاضي تمرین وکړئ، 15 دقیقې چای یا قدم ووهئ، وروسته بیا هم 25 دقیقې بیا 15 دقیقې وقفه، همداسې تر 4 ځلو پورې. له هغې وروسته له 15 څخه تر 30 دقیقو پورې اوږده وقفه واخلئ. بل یوه ډیره مهمه قاعده د 15 ثانیو قاعده ده، د 5 second rule. دا څنګه کار کوي؟ کله چې ته احساس کړې یو کار دې باید وکړې خو سستی او ځنډ دې نه پرېږدي نو کوشش وکړئ 1 2 3 4 5 وشمېره او پرته له فکر کولو په هماغه لحظه اقدام وکړئ. که غواړئ یو کتاب ولولئ خو نشئ کولی چې ویې لولئ زړه مو نه کېږي، له ځان سره شمار ووایئ 1 2 3 4 5 اتومات چک شئ او کتاب راواخلئ ویې لولئ. ولې باید دا کار وکړئ؟ ځکه چې ذهن ته د ځنډ فرصت نه ورکوي او تا عمل کوي او روانېږي. مثال غواړئ ورزش پیل کړئ 1 2 3 4 5 ودرېږه او پیل یې کړه. غواړئ د کورنۍ وظیفې پیل وکړئ 1 2 3 4 5 قلم راواخله او کورنۍ دنده دې ولیکه. ستاسو دپاره عملي تمرین: نن یو داسې کار ولیکه چې ته یې تل ځنډوې، مثلا د انګلیسي لغاتونو تکرارول. اوس یې ارزونه وکړه، که تر 2 دقیقو کم وخت ونیسي همدا اوس یې وکړه. یا دا کار د پومودورو تخنیک سره پیل کړه، 25 دقیقې پرې تمرکز وکړه، حتی که نیمایي هم ترسره کړې دا به د ذهن ته یو پرمختګ ښکاره کړي. په پایله کې ځنډ یو رواني عادت دی خو تخنیکونو، پلان جوړونې او تمرکز سره موږ کولی شو دا عادت مات کړو. په یاد ولرئ هر لوی کار له یو کوچني ګام څخه شروع کیږي. هڅه وکړه، عمل وکړه او هر ورځ یو ګام مخکې لاړ شه. دا د وخت د مدیریت 5م درس و. له توجه څخه مو ډیره زیاته مننه. ښاد او آباد اوسئ.